قدرمن لیدونکو السلام علیکم. دا هم سپورټي خبر. افغانستان هند که نیوزیلند کومه لوبډله به نیمه پایلوبې ته ووځي؟ په متحدو عربو اماراتو کې د جمعې په ورځ نومبر 15 یعنې لړم 14 په روان نړیوال جام کې د دوې سیالۍ وشوې چې نیوزیلند له نامیبیا او هند له سکاټلند څخه وګټلې. دا څلور لوبډلې د افغانستان سره په ګروپ کې دي. د دوی په بریو سره د نړیوال جام نیمه پایلوبې ته د افغانستان ورتګ هم ستونزمن شو. په لومړۍ لوبه کې نیوزیلند نامیبیا ته د 140 منډو هدف ورکړ، خو نامیبیا یې په ځواب کې یوازې 111 منډې وکړې او لوبه یې وبایلله. د دغې لوبې غوره لوبغاړی د نیوزیلند جیمز نیشام شو. د 15 منډې هم وکړې او نامیبیا یو لوبغاړی هم وسوځاوه. په دویمه لوبه کې هند په ډېرې اسانۍ سره له سکاټلند څخه لوبه وګټله. سکاټلند د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره هندوستان ته د 15 منډو هدف ورکړ چې هند د دوو لوبغاړو په سوځېدو په اووم اوور کې دغه ټارګېټ پوره کړ. دا په روان نړیوال جام کې هند دویم بری و. کومه لوبډله به پایلوبې ته وځي؟ د نړیوال جام په روانو سیالیو کې 12 لوبډلې په دوو برخو ویشل شوي چې افغانستان په دویم ګروپ کې دی. د افغانستان له ګروپ څخه پاکستان خپلې 4 لوبې ګټلې او مستقیما د نړیوال جام نیمه پایلوبې ته وتلی دی. نیوزیلند نامیبیا څخه د لوبې په ګټلو 2 نمرې هم ترلاسه کړې او د منډو اوسط یې هم لوړ شو. نیوزیلند اوس د جدول په دویم سر کې دی. هند د سکاټلند په ماتولو سره هم 2 نمرې ترلاسه کړې او د منډو اوسط یې هم تر افغانستان او نیوزیلند څخه لوړ شو. اوس به د یکشنبې په ورځ د افغانستان او نیوزیلند ترمنځ لوبه به تر ډیره نیمه پایلوبې ته ورتلونکې لوبډله څرګندېږي. که نیوزیلند وګټله هند او افغانستان به له نړیوال جام څخه ووځي او نیوزیلند به نیمه پایلوبې ته لار کوي. د هند وروستۍ لوبه د دوشنبې په ورځ له نامیبیا سره ده چې شاید په اسانه یې ترې وګټي. که هند له نامیبیا او افغانستان د یکشنبې په ورځ له نیوزیلند څخه وګټي بیا به د هند افغانستان او نیوزیلند نمرې شپږ کېږي او په دې حساب به د هر لوبډلې د منډو اوسط چې لوړ و نیمه پایلوبې ته به ولاړه شي. لومړۍ نیمه پایلوبه د نومبر په 10، دویمه یې په 11 او پایلوبه یا فاینل د همدغې میاشتې په 14 نیټه ده چې دا یکشنبه نه بل یکشنبه کېږي. دوستانو زموږ خبر تر همدې ځای و. د لا زیاتو معلوماتو لپاره زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ.